څنګه رسنیان هم رالو خپل ګاډي څه مسله وه هغه هم حل شول الحمدلله. بیا راغلم دلته ملګرو سره د هغوی په کور کې ناست وم نو اوس چې راووتم چې بار ته راووتم نور هم پرېوته هغه مازدیګری هم ختم شوی دی بلکې دا د شپې لیټونه دې طرفونو ته که بیا راشئ دا طرف بیا لږ ښه دی دې طرفه سوری دی که نه قبضې داسې ورکشاپونه دي خو دا طرف نه دی بیخي مخامخ دي غریبانان چې د په ګوټونو کې ناست وي سودیانو کورونه دي پخواني کورونه دي ماشاءالله په دې باندې د پاسه چت کړی دی الله دې کړکو ته کور د خټې دی او چت پې پاسې پې چت او دا ډېر اوچت دی دا 3 چته دی جوړ کړي خو دا چې دا هینه دا ځای ټول هغه شوي دي خراب شوي اوس هم ډېر زیات کورونه چې دي که نه دا بند کورونه دي او ته څه کوې راځه دا ډېر ښکته نه و پیشوګان دي پکې. السلام علیکم سهار له امید کومه چې ټول به راته ډول جوړ خلک روان دي دا مزدورونه داسې تیز نور دی که نه چې ورته ټینګېدل ډېره ګرانه ده نو دا غریبانان دا اوس دا خلک روان دي د مسافرونه غریبانان ټول ډال او دې ځای کې ډېر زیات ګاډي ولاړي دغه ځای کې دا لیموزین والا دي چې شاید بیټري ولې د توریانو که څه حساب یې کلی دی نو ورځمه داسې دې طرف ته زما یو ملګری دی هغه راځي بس چکر لګو بیا تاسو سره همکاري راغلي راووتلو ورځو سنه ده او دا طرفونه چې دا ټول دا د میټرو سټیشن دی دې باندې دلته ټول لاندې چې کومه دی که نه د میټرو سټیشن دی او دا لارې تقریبا د 3 کالونه باندې وي خو دا اوس الحمدلله څه ناڅه کولاو شوي نو داسې وضو دا لارې چې دا اوس سنه ته وتلې ده شهر فرزدق ته خو رش ته دی دې مازدیګر او دې ټیم کې ډېر زیات ګرمي هم د بهر که خیال وکړي که نه شیشې تورې دي ځکه لږ موسم برابر ښکاري بهر چې دی که ډېر زیات نور دی نو زه داسې تاسو هم انشاءالله چې ځای په ځای باندې کوم چې مزیداره سړي موبایل غوږ کې نیولی دی او بې سوچ روان دی دا د سنیه او خلکان ټول هسې ناستي یاره ټیم د ګرمۍ دی نو په دې ټیم کې دی هم غریبانان هسې ناستي ځکه چې څوک بهر ته نه آخر راورسېدو ورشاپ ته او په دومره لوکیشن یې آن کړی و لوکیشن یې لګولی خو لوکیشن نه بغیر خو هغه سره وایفای نه و نیټ سره نو لوکیشن نه بغیر د هغه نه کار نه کوو زه په تنګو کوڅو موڅو کې کله ښکاره او کله پټو اخر راورسېدو خو د دا ورشاپ ماشاءالله داسې مخامخ دی د نور ته چې سم داسې سیزل کوي او دا ورشاپونه دي دې ورشاپ کې ما کار کړی دی دې کې پنجابی سړی و ښه نوم یې و پرویز که څه نوم ورده نو دې ورشاپ کې ما تقریبا 3-4 میاشتې کار کړی دی او بلکل هغه خبرې کوي دغه زوی دی دا 2 کسان چې دي که نه دا ګس لاسه چې دا کوم هلک ناست دی دا تور بنین والا او دې ځای کې مخکې چې ورشي هغه ځای کې دغلته مې کار کړی دی دې ځای کې ورشاپ و دې کې مې کار کړی دی اوس به تاسو ووایئ چې لکه څه کار دی کول ما به د رنګ کار کوه د ګاډو دا رنګونه مې بیا کول به نو تقریبا 1.5 کال 2 کاله کار مه په دې ایریا کې کلی دی دې طرفونو ته که بیا راشئ دا طرف بیا لږ ښه دی دې طرفه سوری دی که نه قبضې داسې ورکشاپونه دي خو دا طرف نه دی بیخي مخامخ دی غریبانان چې د په ګوټونو کې ناست نو نور بیخي مخامخ دی دغه سیټ ته نو خلک ډېر زیات دي رسم ډېر زیات دی خو سعودي عرب کې دا ده چې د ګاډو کار ډېر سیوا دی ځکه چې دلته کې که په کور کې 2 دي د 200 ګاډي دی که 5 دي د 500 ګاډي دي دا ډېر مصروف ځای دی مصروف ترین دلته کې ډېر داسې ګاډي دي که نه چې هغه نیم راوړي او هغه ویړ کې بیا شاته ایسې ده یو ګاډي او مخې بیا سره بل ګاډي او ویسي ورشاپ کې ورته بیا معرضونو کې خرڅ کړي څوک یې دومره پروا نه ساتي پاکستان کې چې دي که نه هلته چې مکمل روغ ګاډی نه نو ویره دا کټ دی افغانستان کې هم کټ ګاډي او دومره مزیدار خو هر سړي سره خپل ګاډی ورسره دی زموږ پاکستان کې به دا چا پیدا دی چې بس کټ ګاډی نه غواړي په دې کې پته نه لګي د ګورنمنټ نه سایډ نه دې باندې ولې پابندي ده نو دا سعودي عرب دی دلته کې هم ډېر داسې کټ ګاډي دي موږ په خپله باندې کټ ګاډي ډېر زیات جوړ کړي دي هغې له موږ رنګ وکړو او بلکل څه پته به یې نه لګېدله صرف کمپیوټر به راخیستو خو لکه درم پابندي پرې نشته دی دا وګوره وضعیت
څنګه ماما دې څه وایي ډېر زیات پریشان و دا 2 ورځې دا ککرۍ خو سمه رڼا کوي ماشاءالله بیخي یاره ککرۍ ښکاري خیر ډېره بېادبي بیا نه کوو ځکه چې متواضع دی نو ته څه وایې ګرمي ډېره ده که لږه ګرمي ډېره ده که نه ماله بس الله دې رحم وکړي یاره دا سنه یاده زه دې ته حیران یم چې دا دومره غټ غټ ټیمان دي که نه دې کې چې ته کله کار کوې تا ته پته ولګېدې کې ما کار کړی 2 کاله چې په دې ټایم کې نه دا موسم مو داسې شو که نه چې تا به ویل چې دننه کښېنم او که بار منډه کوم اور تنور به دې جوړ شو نو زمونږ بېرته واپسي وشول راغلو خپلې تیرې ته او چې لږ لږ شانې کار و بس هغه مو وکړو ځکه چې هلته ډېره زیاته ګرمي وه په هغه ځای کې چې کوم خلک کار کوي که نه ډېره ګرانه ده بس الله دې د هر چا مل شي نو دې سایډ ته موږ رالو دلته خپلې دیرې ته موږ راورسېدو دې طرف ته دا تنګې تنګې کوڅې دي یو ډېر غټ خوند کوي ډېره زیاته مزه کوي نو ګاډی هم دغلته ودرو د خیره سره دا هلکه دې کې خو څه ګاډۍ واړۍ ودرولې دي اولو خدای خیر دا زوړ کور دی په بته سعودي عرب کې ولکه دا خو څه اور شانې ما اخیستی دی نو خیر دا پخوانی دا وګوره دا د کم وخت به وي سعودیانو کورونه دي پخواني کورونه دي ماشاءالله په دې باندې د پاسه چت کړی دی الله دې کړکو ته کور د خټې دی او چت پې پاسې پې چت او دا ډېر اوچت دی دا 3 چته دی جوړ کړي خو دا چې دا نه دا ځای نه ټول هغه شوي دي خراب شوي دي دا یې ورونه او دا کوم لرګی چې بره لګېدلی دی که نه دا لرګی نه دی دا د اور خراب کړی دی دا ډېر قیمتي لرګی دی او دی دا یې پړوی ده دا 2م چت ته ختلی ده پورته بس دا خلک د پخوا نه په دې بند کورونو کې عادت وو اوس هم ډېر زیات کورونه چې دي که نه دا بند کورونه دي او ته څه کوې راځه دا ډېر ښکته نه پیشوګان دي پکې دې سایډ ته پکې دا کوټې دي امادي د خټې او 3م چت یې پې کړی تورې تیارې دي دا وګوره دا لرګي دا ټول سوي دي که چېرته سوي نه وی که نه دا به اوس هم روغ په صحیح حالت کې به دا به کم از کم د 80 کالو کور به دا وګوره دا هر څه راخلاص شوي دی لکه موږ باندې راونغلي توره تیاره ده نو موسم به ګوره ښه دی ځکه چې خټې کور دی که نه موسم به کې ډېر زیات مزدار دی هوا پکې نه چلیږي خو بیا هم یخ دی راځئ چې دې ځو او دا بهر ته چې بیا وځي که نه دا وړې وړې کوڅې دا یې څه سټور روم و دې کې به څه سامان وي خو د دا ځان له کېدای شي دا یې بیټک و ځکه چې ورته مین دروازې ته یې نږدې دی نو دا به یې بیټک و او اوس د کچرو یو ډېر جوړ شوی دی دغه لرګو ته وګوره دا اوس هم روغ دي په صحیح حالت کې او یوازې دغه کور نه و دې ځای کې دا هم کور لکه ناسې میرګاټې کوي نو دا دې ځای نه وران کړی دی دې کې کېدای شي نوی کار وپکې شروع کوي او دې کور ته وګوره دا را فلحال روغ دی په دې کې شیرین ګلې دا ډېره وه سنګل لازمي نه ده شیرین هغه په دې کې اوسېدل ښه په دې کور کې اوسېدل خو دا 3-4 کاله کېږي چې دا کور چې دی که نه دا یې بس بند کړی دی کېدای شي څه وجې بلدیې والا بند کړی که څه مسله وایي یا به د کور والا به چې دا موږ ورانو او نوی کور پې سازو نو په دې کې هغه ډېر وخت تېر کړی بس ماښام اذانونو ته ټیم لږ پاتې شو او موږ رسنیان هم رالو خپل ګاډي څه مسله وه هغه هم حل شول الحمدلله بیا رالم دلته ملګرو سره د هغوی په کور کې ناست وم نو اوس چې راووتم چې بار ته راووتم نور هم پرېوته هغه مازدیګری هم ختم شوی دی بلکې دا اوس د شپې لیټونه ولګېدل او ماښام اذانونو ته لږ ټیم پاتې دی نو اوس به لاړ شو خپلې دیرې ته او دا وړه سانې ویډیو وه ما چې ستاسو سره شریکه کړم نو دا وړه شانتې ویډیو وه او د دې پورې مې ستاسو سره شریکه کړه ما له راکړې اجازت چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ د الله فرمان